बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम जी ګران کوونکو تاسو ما سره ګوره ویم سکرین کې امیر مقام صاحب یقینا تعارف محتاج نه دی دی وخت کې فدرل ګورنمنت کې مخکې فدرل ګورنمنت مختلف هغه باندې او دی وخت چې کوم فدرل ګورنمنت ته هغه باندې تاسو ګوره چې منیسټری کشمیر فیر اینڈ ګلګت بلوچستان ورسره فران منیسټری کې د افغان ایشوز پښتون دا ټول معاملات دي خو خاص کر دی وخت کې چې د سرمغه دغه مرکه کو په دې صورتحال کې چې دی وخت تاسو صوبې صورتحال ګوري چې صوبې کې بدلون خبر رواني او حالات سره روان دي او بیا امیر مقام صاحب باندې بیا مغه شانتي د هوټل یا نور کیسونو حواله سره صوبې خپل زور چلوي او دی وخت کې عوامي مسلې سدي دی وخت ګورو یو شمیر خلک چې کم دي د علاقې ورسره ناس دي هنن ورته چې نن میډیا ډې دي نن موږ د وخت راکې چې لګتا باندې سخت سول نمو کو چې تاسو کوم میسجونه راځي او امیر مقام صاحب پالته کې کردار دی خاص کر صوبې منی او دی وخت کې بیا لوبا ور سره دا ولې چې اپوزیشن لیډر هم دو سره دی او بیا خبرې روانې دي خو په دې ټول صورتحال باندې به خبره کو اصل کې ایشوز باندې به خبره کو امیر مقام صاحب ډیره مننه تاسو وخت راکول وړاندې به خبره کو جی چې یو ځل بیا صبح تاسو هغه څه ورته وایي چې په کې راوستي دا ګرمه ده هغه جن استا باندې الیګیشن یا د هوټل یا د نور کیسې چې صبح خپل کوي علمین ګندپور سے څه کوي لګیا دا او صوبې عوام په دې وخت کې کم مشکلاتو کې گیر دي د صوبې مشکلات خدا شو د مخه ته دی هغه مرکز لا دی او ټوله صوبه را ته زموږ صدر انډستری کو ګوري جنوبي ازلا چالت کم سچويشن دی چې خلک ما خام نه بعد بهر نشي وتله آئے دن واقعات جو برد مخصوصی په باجوړ کې څومره بدترین واقعات سویساید اٹیکس بل بم بلاس په پورانو ستور نغټ ایشو زموږ د خلکو امن او پیس دی چرته امن او پیس او نو هر څه پاره کې ممکن او پاسبل او زموږ صوبه یو ټورست سپاټ په پاکستان کې او خاص کر زموږ ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن چې هغه ته خلکو ټول روزګار او د عمد دغه نه چې خلک بهر نه راځي نو دغه پاره کې ورته ډېر کمی راځي او د غوړه کارکردګي او پرفارمنس باره کې او د انفراستراکچر نور سہولیات او نور دغه ریومر چې تعین کوم دغه واقعیت یو شو په سواد کې خاص کر سپیسیفک د سواد خلکو هغه نم ډېر غټ د سواد ټوریزم ته ډېر غټ نقصان ورسېدو او بجای کې د هغې د چې کوم نالایقي شوی وه مزید چې هلته کوم ټول پوړ او دا شروع دي هغه ټوریزم ته ښه نقصان ورسوه یو قسم د داسې ښکاري چې دغه خطې د ټوریزم خلاف څه لوی سازش ښکاري چې دلته مکمل خلک بند شي او سټاپ شي او نه راځي دې کې سوال وجديږي چې امیر مقام صاحب هم فرض جوړیږي چې فدرل ګورنمنت هم دغه چې کم تا خاص کر د جنوبي اضلاع خبرو کا دی وخت ترخګرو په غمنې دی بل طرف ته درنه ناستا وزیرستان خلک په غدي تاسو حالي ظلم کوي دی امن کمیټه او به خاص کر 27 ترمیم په حواله سره تاسو ډیر غټ رول دی پکې صوبې چې نور کوم مسایل دي نو فدرل ګورنمنت سټیک ته صوبې حکومت د 18 ترمیم لاندې ډیر زیات اختیارات او سره د فدرل ګورنمنت څخه په دې کې کم کردار لوبوي او تاسو څنګه چې دا نن زموږ میټینګ وو په زموږ پرسکار فنسومو هغه دغه سره کنیکټډ جلتا په مرکز لا کې کوم سچويشن دی خلک چې کوم په خور کې جرګاو د خلکو باغ اعتراضات تحفظات سونو دا په لایټ کې پرایم منسٹر صاحب یو کمیټي جوړه کړې چې هغه کې ټول خلک هغه متعلقه اضلاع بورډ والی هر قسم کا موجوده پارلیمنټریان دي که سابق دي که پولیټیکل پارټي دي که تاجر دی که بل دی دا ټول خلکو رائے او د دې بهترۍ لپاره سوچ پلان جوړ شي چې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت دواړه په هغه کې خپل رول او خپل کردار ادا کړي پاتې شو د 18 ترمیم نه بعد دا پته راځي میکسیمم سر ډیولپمنٹ سو فنڈ سو پورټفولیو هغه صوبو ته ډایرکټ صدا سے خبر نه جره زموږ په صوبه کې چې نه ملاویږي علي امین ګنداپور سے چې ما سره سرپلس پېښتي نو د کم ځای نه تراغلي زموږ په صوبه کې د کم ځای نه آمدن دی کم سورس هغه چې زموږ په NFC کې کوم سره سي کوم شیر راسي هغه باقاعده سره التزي او ترانسفر کیږي اوس دا غي لګول او دا غي امپلیمنټیشن او خلکو ته فائدہ رسول دا غو صوبایي حکومت او دا غوي چې څومره ټیم نه دا غوي فرض جوړیږي چې واقعي دا غنا عوامو ته فائدہ ورکړي دا کوم هوټل الیګیشن تاسو مې راتله آیا دا تاسو ورو چې کلا د بسکټو خبر او چتا کا د کروډو هغه وجه کې دي شي یا تازه چې کم تاسو ته ټاسک ملو شوی چې صوبې کې بدلون راولي دا د هغه
وجې نه سیاسي پریشر نیو دا خبره ده دا خو صرف دی لکه دی چې کوم نالایقي شی ده چې بله یو ایشو راوباسي او هغه نالایقي دومره هایلایټ نه شي او خلک په نور څه کې مشغوله شي یو بل ټاپک کې مشغوله شي. زه څه کوي دا نورو خلکو سره چې کوم زیاتې شی دی موږ دا و مقدمه هم لړوو په هغې موږ ته هم ډېر افسوس دی چې بل څه ذریعه نه وي او دغه ذریعه او د سواد ټوریزم ته چې کوم نقصان په دې نوم ورسولی شو دغه هم ډېر زیاتې دی. یو طرف ته د حکومت د ناحالۍ د وجې داسې واقعات کېده چې ټول خلک واپس لاړ او دویم طرف دا میسج ورکول چې هلته خواصې هم ټولې وټلې که علام بارین چې کوم دی د خلک سیل ته راځي او د دریا خوا ته راځي او خواصې هم غورځولی کېږي نو خلک وایي زموږ کار دی هلته ځو. ما ته ښکاري داسې سمجه سوچه سازش ورته ښکاري دغه خلاف. څومره زما سپیسیفک سوال چې دی او د الله رحم دی زما څه لیګلایز ډاکومنټډ د هغې ټول ثبوتونه هر څه موجود دي. که هوټل دی نو هغه ما نه دی هغه دا ټول نغټ هغه ما خبردار چې هغه هوټل نقشه ما نه ده منظوره کړې ما لا اخیستې نه وه چې مخکې د چاوا او ډانچه هوټل جوړ کړی نو د هغه سړي په 2005 کې نقشه هم منظوره کړې ده اپروول یې هم اخیستی دی فیس هم جمع کړی دی هغه هر څه ټول په ریکارډ موجود دي د هغه زمانې او هغه یو د یو سړي پراپرټي او هغه په هغه خرڅه کړې او وروسته د هغه بیا ما واخیسته نو داسې سچ خبره پای کې شته دی نه بیا چې هغه هوټل په کوم راک جوړلی هغه هر څوک چې دا ویډیوګانې چلوي لږه راک ته یې وګوري چې کله دنیا جوړه شوې نو د هغې نه دې خوا نه سوات ډرایور راغلی او نه به دې بیا راځي دی وخت او داسې خبره نشي. دی وخت جی صوبې څه صورتحال دی او صوبې کې ستاسو کردار لکه دی وخت کې پی ټی آی ورکرز یا نور چې خلک کم دي کرپشن چې کم بنیاد دو یې خو چې کرپشن به ختمو او دی وخت کې صوبې کرپشن چې کم په مخه راځي یا کېږي په دې کې تاسو اوسه پورې څه ګورئ او کم کم ایشوز دي چې هغه سولف کول غواړي. مطلب دا چې اوس خو اپوزیشن خو پارچا یو بل الیګیشن لګول دا خو زموږ عادت دی هغه داسې په کار نه ده چې هغه که څوک په حزب اختلاف کې دی او هغه په بل منې کې ټیک کار کې هم الیګیشن لګوي نو دا نه ده په کار خو دا زموږ ټولو یو سوچ فکر دا سیاست خلک په دې کې چې په مخالف اعتراض ولګوي حالانکې مناسب نه ده. اوس د پی ټی آی خو دا یو ایکسپشنل یو بل نمونه کیس دی چې د هغې خپل پارلیمنټیرین چې کوم دا پارټۍ سره تعلق ساتي نو هغه هم هغه الیګیشن کلکر لګوي چې یاره حکومت کې دا کي که د هغوی تر کوستان د سکینډل د ګوره د نه څه عجیبه شانتې سکینډل او د هغې چې څه جواب میلاویږي او څه خبره میلاویږي د چا په وهم حکومان کې نشتي د هغوی د اسمبلی سپیکر هم وایي چې یاره څه نمونه ماحول دی د هغو وزرا هم وایي څه نمونه ماحول دی نه د هغو کوارډینیشن چې اوس زموږ د هغه اپوزیشن د خبرې نه هټ کړي چې په خپله هر سړی مني هم اډمیټ کوي چې دلته څه کي واقعي چېرته په بل ځای کې د ملک په بل حصه کې یا دنیا په بل حصه کې د هغې مثال نظیر نه میلاویږي. دا کوم دی وخت کې سینټ الیکشن هم او ورسره بدلون خبرې هم تاسو نه د کوم مخصوص نشوس نه پس یاره یو جوړه شوې ده علي ګنډپور روزانه بیان راځي چې مونږه دا حکومت څوک هم نشي کولی موږ ټول یو ځای اکثر پریس کانفرنس وکړو هم ټول ورسره یو ځای ولاړ وي دغه کې یاره دا خوف ته څه وجوهات کېدای شي او دې وخت کې تاسو سره سینټ باندې او ورسره د چې کوم خبره کېږي اعتماد خبره کېږي پکې تحریک انصاف په نظر تاسو سره دي چې څومره خلک چې کوم دي هغه تاسو سره رابطې کېږي. نه مطلب دا داسې څه چې تا یاره خبره هم سړی خپل عمل نه هېرېږي چې داسې نه وي نو د هغو خو اکثریت ته میجارټي او خپل عمل او کارکردګۍ نه صحیح ته یاره طرحه کېږي چې یاره څه ټایم څه واقع کېدای شي او کوم چې ګراؤنډ سچویشن دی او موږ ګورو واقعي داسې راځي چې کوم سټیټمنټ دی چې نمونه اخیسته نه غواړم خو درې ثوابه مردان کوم ګروپ نه شروع کړي چې د هغوی یو بل سره څومره ډفرنسز دي هغه د ټولو په دار چا په مخه کې ما ته په خپله وي چې یاره زموږ نمبر خو وروستو راځي زموږ هم یو آئیني او قانوني حق دی او چې هغه هر څوک وخت او حالاتو مطابق ته ګوري او استعمالوي خو د هغو خپل دومره ډفرنس دی چې ما ته نه ښکاري چې ډېر زیات سسټین کړي. اخیری پوښتنې ته راځو جي په دې باندې د دې وخت کې تاسو ډېر خاص فوکس هم ده او ستاسو کردار هم ټولو ته مخامخ ته چې دې وخت کې که پښتنو بیلډ باندې واچو بیا مرکز کې ستاسو په دې حوالې سره چې کوم د افغان ایشوز ده او تاسو ته موږ نه زیات په دې باندې پته هم ده او تاسو په دې باندې کار هم کوئ چې صوبه زموږ تړل شوي او افغان حکومت سره یا افغان خلکو سره زموږ چې کوم ریلیشنز دي او په دې وخت صورتحال کې ستاسو سفرشات هم لاړ دي څه ګڼئ جي چې د افغان ایشوز به څنګه حل کېږي او دې وخت کې تاسو طرف نه هم سفرشات لاړ دي د پیور کارډ په حوالې سره ولې ویسار دي اورال سچویشن څه دی
نړیوالې ادارې تاسو سره رابطې کوي هغې څه غوښتنې کوي؟ مطلب دا چې یو دلته ایلیګل هغې باره کې خو زموږ سټانس کلیر دی، چا سره نه ډاکومنټیشن دي څه دي. بیا هغه سی کارډ هولډرز وو هغه هم ایلیګل ګرځولی شوي دی، د هغو ریپیټریشن جاري دی. پی او آر کارډ هولډر چې هغه د هغو سره یو پراپر رجسټریشن او د 30 جونه پورې هغو سره ایکسټینشن و. موږ دوباره هم هغه سمري لیږلی دی چې په کار دی د حالاتو معروضات چې کوم سچویشن د موږ پریکټیکل وګورو دی مناسب په کار دی د مزید توسیع میلاو شي او انشاءالله تعالی امید د میلاو به هم شي. موږ دې باره کې پر امید هم یو چې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو حالاتو کې د څه وخت مخکې نه بهتري هم ښکاري او زموږ د افغانستان نه ټول نه غټه ګیله هغه دغه چې د هغو خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالېږي، دا د هغو په مفادو کې هم نه ده چې هغو دغه ریلایز کړي. نو زموږ نور څه سمداسې خبر نه شي. د پاکستان امن د افغانستان امن دی، د افغانستان امن د پاکستان امن دی. خو بهرحال هر چا ته دومره 45 کاله وشو بیا واپس خپل ملک ته تلل پکار دی. په افغانستان کې هم داسې ماحول پیدا شي او افغانستان ګورنمنټ په هغې فوکس کړي چې د هغوی د خلک چې کوم بیسیکلی افغانیان دي هغه په خیر خیریت په عزت سره واپس خپل ملک ته واپس لاړ شي. دې وخت کې ایران هم لکه هلته نه انحلا روان ده، اقوام متحده هم په دې باندې هغه کړی، نړیوالې ادارو هم پاکستان ته غوښتنه کړې وه چې لږ دې وخت کې एकदम هلته کې غیر مستحکم لکه یو قسم پوزیشن هغه شان نه دی. افغان حکومت هم غوښتنه کړې وه. په هغه حوالې سره پاکستان د ورورولۍ په توګه باندې غور روان دی. مطلب ظاهره خبره ده چې موږ د انټرنیشنل کمیونټي او زموږ خپل چې هغوی سره موږ هر څه طریقې سره کېږي چې کوم 45 کاله موږ افغانیان یا برداشت کړي او څوک یو کال نشي کولی. لکه که زما ته خپله ویل په هغه ورځو کې په یونیورسټۍ کې په 80s کې سبق وی ما ته هغه ورځ هم یاد دی چې 91 نه شروع شو په 80s کې او تر اوسه پورې دا کیمپونه څه لکه د هغوی چې خپل دویم ملک وي نو زموږ اوس هم د هغوی سره ویل ویشر وو. ایټ د اینډ ضروري خبره ده چې هغوی خپل هلته ملک کې داسې حالت پیدا شي او باعزت طریقې سره واپس شي. देखिए یو پوښتنه اکثر موږ نه کېږي چې کم بزنس مین دي پاکستان معیشت کې هم کردار لوبوي، هغه چې کم دی بیکګراوند هم صحیح وي، آیا هغو دپاره پاکستان په ریسي کې د بزنس ویزا نه علاوه څه مراد ته پکار ده؟ په دې موږ هسې په دې غور کې داسې کسان چې د هغوی دلته یو انپوټ وي پکار چې د هغوی دپاره یا څه لانګ ټرم ویزا یا څه پلین او ویزا پالیسي کې کوم انډر کنسیډریشن شته. بالکل چې داسې خلک چې هغه د پاکستان په معیشت کې انپوټ وکړي او په هر څه کې پکار چې هغوی ته سهولت میلاو شي او ټینشن نه وي. او نږدې ورځو کې وفد صورت کې څه ملاقات یا داسې څه ګورنمنټ سره خبرې یا د روټین خبره ده کله نه کله ملاقاتونه کېږي خو موږ غیر پاکستان انډیا دغه سره ټول سفارتي فوکس هغه طرف ته تللی. څنګه چې ضروري خبره روس لومبی هغه شو اوس ویل کېږي دا خبرونه دا راځي چې چین او پاکستان دویم یا دریم هغه جوړېدی شي چې باضابطه طور باندې چې کوم امارت اسلامي ده د هغې پېژندګلو یا د هغې رسمي توګه باندې اعلان وکړي. دا د وخت او د ټایم خبرې بهرحال پاکستان د دې واقعیت نه وروسته واقعي یو نوی پاکستان مر شوی یو نوی پاکستان راغلی په دنیا په نقشه او موږ ته هغسې خپل کارکردګۍ کوم زموږ افواج چې کوم دلري او دا کړي او پاکستان ته او د پاکستان قوم ته یو نوی شکل ورکړی پکار چې موږ ټول قوم همداسې یکجهتۍ مظاهره کوو دا مینټین وساتو. ډېره مننه. تھینک یو.